ستاسو سترګې چاته دي؟ زمونږ سترګې نن سبا فیصله وکړه چې موږ د خپلو نمایندګانو نه سوشل بایکاټ کوو. او من 28 کیلومتر روډ چې کوم د الیزو نه تر د ظلم پوله پورې راغلی دی، ارنګ په سیمه باندې انتهایی ډېر زیات ټوټ پوټ ښکار دی او د ګاډو د تلو قابل نه دی. سوال مو وکړ چې موږ له په دې ارنګ کې نور هېڅ شی مه کوه، لکه باقي چې کوم ټکه پکه کارونه دي هغه پرېږدوه. زمونږ دا روډ دی د خدای دپاره دا وکړئ چې په دې کې دا بیماران دي، دې کې داسې کیسونه راځي. خپل مریضان دغه روغتونونو ته وړو نو زیات اکثر داسې وي چې هغه مریضان مونږ ته په لارو کې ایکسپایر شي یا ژوند د لاسه ورکړي، او په دې لاره باندې داسې ښار سایډ ته لاړ شئ واپس راځئ، یا تیمرګرې سایډ ته لاړ شئ واپس راځئ، نو کور کې مو خلک پېژني چې دا زموږ غزوان دی واپس راغلی که نه؟ بس څوک هم دومره نه پېژني په دوړو کې. ایم پي ایس خو به زما خیال دی په ذهن کې خو کېدای شي دې طرف ته یې فکر ورک شوی. ملګري ته بوځو نو د هغه خپلې مسلې نه ورته سیوایي مسله جوړه شوي. اصل وجه دا ده چې زموږ روډ خراب دی، کډې کډې دی، او زمونږ 300 روپۍ کرایه د 14-15 کیلومتر په مزل په وجه ولې چې روډ خراب دی. درمنو کتونکو او اورېدونکو دا وخت زه د باجوړ دورافتاده علاقه ارنګ کې موجود یم. قدرمنو کتونکو تاسو ته یاد دی چې دا علاقه چې کوم دا په حلقه پی کې 21 کې راځي، کومه چې د انجینیر اجمل خان صاحب حلقه ده. قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ارنګ کې ډېر زیات مسایل دي. زه به دا ووایم چې ارنګ مسایلستان دی، ډېر زیات ایشوز دي پکې، خو دا زه چې په کوم روډ باندې دا وخت موجود یم نو دا ډېره لویه مسله ده. ارنګ سیمه چې کوم ده دا تقریبا په 1 لاک خلکو باندې مشتمله ده، او د دوی چې کوم هغه تګ راتګ دی نو هغه مطلب که د صحت دپاره وي نو ایمرجنسي چې کوم کیسز راځي نو یا یې ښار ته ریفر کوي او یا په بل اړخ ته دا تیمرګرې ته وړي. خو د بده مرغه دغه روډ دومره کنډ و کپر دی، دومره زیات خراب دی چې کله هم دغه د خلکو دا وینا ده چې کله موږ خپل مریضان دغه روغتونونو ته وړو نو زیات اکثر داسې وي چې هغه مریضان موږ ته په لارو کې ایکسپایر شي یا ژوند د لاسه ورکړي. قدرمنو کتونکو اورېدونکو دلته به موږ په دې رپورټ کې تاسو ته ښایو چې د دې روډ دا مسله ولې نه حل کېږي، د اوسه پورې ولې د ځنډ ښکار ده، او دې ځایي خلکو ته دې نه څومره مشکلات دي. دلته ځایي خلکو سره ډرایور سره خبرې اترې کوو چې دوی څه وایي او د څومره مشکلاتو سره مخ دي مونږ سره اوسئ. تقریبا 28 کیلومتر روډ چې کوم د الیزو نه تر د ظلم پوله پورې راغلی دی، ارنګ په سیمه باندې انتهایی ډېر زیات ټوټ پوټ ښکار دی او د ګاډو د تلو قابل نه دی. په دغه هکله را سره د دې ځایي یو مشر موجود دی، دی سره خبرې اترې کوو چې د دغه روډ د وجې نه د څومره مشکلاتو سره مخ دي، د اوسه پورې ورسره چا څه وعدې ګاټې کړي دي، پوره شوي دي نه دي پوره شوي، آیا د دې روډ حوالې سره دې خلکو کوم پروټیسټ کړی دی، کوم احتجاج یې کړی دی یا نه دی کړی؟ السلام علیکم. ډېره زیاته مننه شمال نیډو د وخت ورکولو. ټول نه وکړه د خپل نړۍ کې تعارف وکړئ، نامه مو څه ده او کوم سره تعلق لري؟ اوسېدونکی یم، امیر غواس مې نوم دی او اصل کې هم د دې ارنګ باشنده یم. د روډ مسلې تا کومه خبره وکړه نو روډ خو زمونږ ستاسو د مخې دی، موږ څه ویلی نه شو او صفات یې هم نشو کولی چې لکه څومره ښه دی او څومره خراب دی که نه. او ایم پي ایس صاحب ته هم موږ بار بار ریکوست کړی، احتجاج هم کړی، ډي سی صاحب هم موږ بار بار دې کې دې باندې ناست خو کېدای شي د هغو هم د وس نه ځکه چې ماحول داسې جوړ دی چې زما څونه شک دی هلته پیسې نه وي نو دلته کارونه هم نه کېږي. خو بار بار ریکوست کول او بار بار زموږ سوالونه د هغو به ایم پي ایس صاحب خو به زما خیال دی په ذهن کې خو کېدای شي دې طرف ته یې فکر ورک شوی. یعنې مات څه او د هغو ټولو سره موږ بار بار دا ملاقاتونه وکړه. سوال هم وکړو چې موږ له یې په دې ارنګ کې نور هېڅ شی مه کوه، لکه باقي چې کوم ټکه پکه کارونه دي هغه پرېږدوه. زمونږ دا روډ دی د خدای دپاره دا وکړئ چې په دې کې دا بیماران دي، دې کې داسې کیسونه راځي چې هغه مریض زمونږ سیریس نو چې موږ یې والو نو د ډاکټر د علاج نه مخکې موږ په خپله په دې ګاډي کې د هغه ایکسپایر دغه وکړو او ختم یې کړو نه. نو دغه وجې موږ بار بار ریکوست کړی خو زما څونه شک دی، یقین مې نه راځي لکه دا کوم ماحول چې روان دی کوم هغو جوړ کړی دی نو زما هم یقین نه راځي. لکه موږ ته بار بار وعدې وکړې د هغو پیسې د وسه نه کېږي او روډ خو پرې جوړېږي نه، نو چې پیسې نه وي روډ خو دغه شان به پروت وي نو بس زموږ د الله عمل شي، نور ورته څه ویلی نه شو. صحیح. دا راته ووایئ د دې روډ حوالې سره تاسو کوم داسې عوامي احتجاج ریکارډ کړی دی چې ورته مو پروټیسټ کړی دی؟ زمونږ خو تقریبا چې 3-4 پېره خو زما د مخې چې موږ پکې شامل دي د دې پورې ډي سی صاحب سره پکې هم ناست یو سی پکې دفتر ته پکې هم تللي، هغوی راته پکې ایم پي ایس صاحب هم دغه کړی چې راشي او ستاسو سره به کښېني. د هغې نه وروسته بیا دغه 3.5 کیلومتره سپاټ کار و ځکه چې 3.5 کیلومتره کومه روړۍ چې پرته ده هغه نن په داسې حالات کې لکه تاسو چېرته به دې لارې ووتئ زما یقین نه راځي چې ګاډی در څه چا بچ ځکه چې هغه ټیرونو چې یو دا دلته کوم څه سورلو ګاډي دي هغه مجبوران دي زموږ 300 روپۍ کرایه د 14-15 کیلومتر په مزل په وجه ولې چې روډ خراب دی تیمارګرې ته دي. بل دا ده که موږ په ارنګ کې وکتل داسې د صحت حوالې سره داسې غټ څه مرکز هم نشته دی، تاسو ایمرجنسي راشي نو بیا تاسو کوم ځای ته ځئ او کومې کومې مسلې درته را په مخې کې کېږي روډ نشوالي حوالې سره؟ نو زمونږ خو ټول روزګار چې تیمارګرې سره دی،
باجوړ چې صحیح ده موږ ډیسټریکټ باجوړ یي او زمونږ فاینانشل کوم سیستم چې ټول د تیمارګري سره نو موږ هڅه کوو چې تیمارګري ته لاړ شو خو تا کوم دای چې مریض د دې ځینوالو زمونږ خو دغه هسپتال دی تقریبا وایي چې 2 ځله که 3 ځله موږ ډېر پر احتجاج د ملګرو به داسې ویل چې امبولانس یې ورته الاؤډ کړی خو زما یقین نه راځي امبولانس نه چې هلته خو ګاډی هم نشته او دویم د هسپتال حال چې کوم ډاکټران پکې دي غریبان هغو ته خو خبره نشته چې هغه ډیوټي خو کوي مجبوري دا ده چې د هغو څه شي صحیح دلته نه امبولانس څه شی موجود شته نه چې مریض پکې وي په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او ستاسو چې کوم نماینده دی انجینر اجمل خان کوم چې د پی کې کس نمائندګي کوي دا د هغې دویم ټینور دی چې دلته هغې مطلب ایز ایم پی مطلب منتخب کیږي خلک مطلب چې خلکو کومې ضروریات دي د کوم خلکو کومې مطالبې دي هغه نه پوره کیږي نو بیا دا خلک څنګه منتخب کیږي نو دا خو زمونږ بدقسمتي ده او یوازې دا زمونږ د پی کې ای کس نه ده دوباره دا برته ویم دا د ارنګ هم نه ده دا خو د ټولې کې پی کې ده لکه دا خو زموږ خپله بدقسمتي دغه موږ ویلی نه شو دا موږ ځکه کمونډ نه شو کولی چې لکه دا هغو ته هم معلومه ده موږ ته موږ هم پښتانه موږ هغه ایم پي ایس او موږ ګاونډ کي لکه چې بار خلک راته وایي ارنګ او بارنګ دواړه ډبل یادوي که نه نو هغه ته موږ ګیله هم نه شو کولی د ګیلې حق هم زموږ ختم شوی دی چې نوره ګیله ورته وکړو نو ګیله مطلب چې کار نه کیږي ګیله به نه کوئ نو د ګیلې هم سټې پورې حق او زه وایم چې نوره ګیله کوو دا موږ له د شرم خبرې ځکه چې بار بار وینا کوله او بار بار یو کار نه کېده د هغه نه ښه کار دی چې خلاص صحیح را روان ځل د څه خیال دی چې وټ به چاته ورکړي بس الله دې موږ رحم وکړي زموږ پوهېدل ډېر ګران دي ډېره مننه چې ستاسو د وخت قدرمنو کتونکو او اورېدونکو دا د دې ځایي مشر چې د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې یو بل دلته ځایي ځوان سره موجود دی دې سره خبرې اترې کوو ځوانه ډېره زیاته مننه د وخت راکولو دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او تعلق دې د کوم ځای سره دی رحمت الله مې نوم دی ستاسو د راتلو ډېره مننه زمونږ په دغه کې دا زه د دې بازار سینیر صدر یم انشاءالله جی دا راته ووایي د دې روډ د وجې نه مطلب عام څومره مشکلات دي او د بازار څومره مشکلات دي یاره جی که زه تاسو ته ووایم نو موږ ته د روډ د وجې ډېر انتهایي ډېر زیات مشکلات دي که موږ پې مریض ته ملګري ته بوځو نو د هغه خپلې مسلې نه ورته سیوایي مسله جوړه شوي اصل وجه دا ده چې زموږ روډ خراب دی کډې دی او لکه ګاډی پکې هغه کډه ګوري چې کومه لکه کمزوري که نه هغه ته ګاډی انتهایي دا وایي بنیادي رکاوټونه څه دي روډ ولې نه جوړېږي ستاسو سترګې چاته دي زمونږ سترګې نن سبا هېڅ چاته هم دغه نشو کولی فرید ځکه چې خلک په خپله دا ییني دلته راشي د اوټونو په دور کې دلته راشي زه به له دا وکم زه به له دا وکم دا غر به له سوری کم اخوا کندوګه د امار ته به وباسم دا بل به له پوجیګرام دا د کټ کمه دغه ته به ورسم خو چې کله اوټ والي نو بیا په دې طرف باندې نه راښکاري نو تاسو خلکو خو که مونږ وګورو نو 2 ځله یو کس له اوټ ورکو بیا هم ستاسو مسلې حل نه شوي نو هغه کله قیدي جاناني او کله مظلوم جاناني په دې باندې خلک لږ موږ تېر وځو که نه اصل خبره دا ده چې موږ حقیقت وپېژانده که نه نو موږ ته به دا مسلې بیا نه راځي را روانو وختونو کې د څه اراده ده چې وټ به چاته ورکړي نو موږ خو د شته دغه لکه انکاري کلي چې وټ چاته نشو ورکولی خو بیا هم دا ده چې دا ټیم څه به فیصله کوو اوس نشو کولی صحیح ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو مهرباني جی قدرمنو کتونکو اورېدونکو یو بل ځایي ځوان را سره موجود دی چې د دې روډ حوالې سره دوی څه تاثرات څه نظر دی موږ سره اوسئ ځوانه نوم د څه دی او تعلق د کوم ځای سره دی زما نوم حمید الله رضی رنګ د توحید آباد سره تعلق ساتم او تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې زموږ د غریب وسایل او د بېوسه قوم ته چې کوم دی دومره ریکوري ورکوي او د هغوی دپاره دومره محنت او دومره ټیم ضایع کوئ نو ستاسو یو جهان مننه او ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم دا راته ووایئ دا روډ د ارنګ کوم چې د علیزو نه راغلی دی او ظلم ته وتی دی ډېر زیات خراب دی څومره مشکلات دي د روډ د حوالې نه موږ ته ډېر زیات مشکلات دي که موږ روغ انسانان بیا هم چې کوم دی کم سے کم خپله ګزاره کوي خو موږ ته چې کوم دی د روډ نه غټ وسایل د بیمارانو دي چې کله هسپتال ته مریض راشي نو کم سے کم که د هغې په زندګۍ کې ګنټه 2 غنټې ټیم وي نو دا روډ یې ورله 10 منټو ته راولي زموږ روډ چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب دی که د توحید آباد نه د لیزو پورې دی او که د توحید آباد نه تیمرګرې پورې دی نو ډېر زیات خراب دی تاسو خپله باندې په دې بازار کې یو هوټل هم چلوئ دا راته ووایئ چې په دې بازار کې د روډ نه څومره مشکلات دي دوړې وغیره خټې اوبه سیسټم څنګه په دې بازار کې د ټولو لارې نه چې کوم دی موږ ته په دې بازار کې مشکلات سوا دي هغه په دې وجه چې دلته خلک کاروبارونه کوي دلته چې کوم دی سیاسي پالټو طرفه چې کوم دی ټپمې شوي دي د هغې دپاره چې کوم دی نه په روډ کې تر اوسه پورې نه نالۍ شته دي نه موږ ته چې کوم دی لایټونه شته دي د هغې هر څه ګیلې خو موږ تیمه نه کوو ځکه چې زموږ بازار دومره غټ نه دی تیمه خو صرف د هغې یو نالۍ په وجه چې کوم دی 2-3 محکمې دلته راغلې او 2-3 محکمو باوجود هم چې کوم دی موږ ته تر اوسه پورې د نالۍ ریکوري نه ده راکړل شوې
ډیر زیاته مننه ستاسو. جی قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو دغه ځایي خلکو خبرې اترې واورېدې. په دغه روډ باندې روان یو بایک رایډر موټر سایکل سوار را سره ولاړ دی. دی نه هم پوښتنې کوو چې د دغه روډ نه دوی ته څه مشکلات دي. مننه ځوانه دا راته ووایه چې نامه دې څه ده او تعلق دې کوم ځای سره دی؟ ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو. زما عبدالسلام نوم دی او د فسټ ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټ یم. تعلق دې کوم ځای سره دی؟ د ارنګ ګورګورې سره زموږ تعلق دی. دا راته ووایه موټر سایکل سره دی په دې روډ باندې ځې راځي څومره مشکلات دي درته تلو راتلو کې؟ روډ ډېر زیات خراب دی. بس تاسو خو به راغلي هر څه مو لیدلي دلته ډېر مشکلات دي. یوازې موټر سایکل سوارو ته نه دلته بیمار پېښ شي یا نور ترانسپورټ کې ډېره مسله وي. که ګاډي ځي راځي یا دلته پیلډر ځي اکثر د دې ځای نه نو هغوی چې کوم سورلي وړي هغې نه پکې کار بیا ډېر دغه وي لکه کله داسې باران نه او ګرد و غبار ډېر زیات وي او په دې لاره باندې داسې خار سایډ ته لاړ شئ واپس راځئ یا تیمرګرې سایډ ته لاړ شئ واپس راځئ نو کور کې مو خلک پېژني چې دا زموږ ځوان دی واپس راغلی که نه؟ بس څوک هم دومره نه پېژني په دوړو کې خله پړه شوي او ډېره مسله وي. څه غوښتنې به کوئ د خپلو منتخب نمایندګانو نه چې کوم خلکو له تاسو ووټ ورکړی دی؟ بس د هغوی نه زموږ دا غوښتنه ده چې موږ ته د سهولیات راکړي. موږ د بنیادي سهولیاتو نه محرومه یو لکه روډ شو هسپتال کې هم دغه نشته دومره عمله او دغه دوایانې نه صحیح نه میلاویږي او د سکول مسله ده. زموږ ټول ارنګ کې یو سکول دی های سیکنډري سکول دی. موږ بنیادي سهولیات راکړی شي او د روډ مسله شوه نو دا زموږ د اعلی حکامو نه مطالبې دي. ډېره زیاته مننه جي ستاسو. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو ځایي ډرایور را سره موجود دی. دی نه پوښتنې کوو چې مطلب په دې لاره باندې کله ځي راځي څه مشکلات سره مخ وي. ډېره مننه ځوانه. اول خو راته خپل نوم ووایه او تعلق دې کوم ځای سره دی؟ زما نوم دی صدام حسین او یم په جګرام. داسې ده چې ستاسو ډېره شکریا ادا کوم تاسو راغلئ او زمونږ د عوامو تپوس هم وکړو. دا راته ووایه په دې روډ باندې خو به تقریبا روزانه ځې راځي تلو راتلو کې څومره مشکل وي؟ د روډ ډېر زیات خراب دی. او جی بالکل زه راځو بي دا ګاډی ما اخیستی دی خو الله اوس پې خفه یم. هغې خاص وجه دا ده چې تیمرګرې ته ځې نو دا ګاډي دي ګران او کار راوباسي انتهایي نو پېټرول به 2000 روپو سوځي او کار چې دی د 10,000 روپو راوباسي. نو په دغه وجه موږ وایو چې دا ګاډی مې اخیستی نه او یا پې چلېدی نه. د هغې وجه دا چې زمونږ نااخلي دا وه چې موږ داسې خلکو له ووټ ورکړو چې هغوی زمونږ اډول د اوسه پورې نه د روډ څه تپوس کوي نه د هسپتال څه بندوبست کوي زمونږ او ټولې مسلې دي موږ ته. تاسو څه وایئ چې د اوسه پورې د دې روډ په جوړېدو کې څه مشکلات دي؟ ولې نه جوړېږي؟ تاسو خلکو نه مطالبه نه کوئ احتجاج نه کوئ څه وجه؟ احتجاجونه هم که ته ډېر هم کلي دي مطالبې هم ترې کېږي خو دغه نن کوم او سبا کوم او میاشت بعد کوم او دغه وعدې کوي او وعدې سر ته رسي نه. غالبا دا 14 کال دی چې زموږ دا روډ دی او دقسې پروت دی یو ځای راوچخوي او دغه کاډي دی او ټول دغه شرمول دي. ورو دا ولې ستاسو په ووټ کې هغومره زور نشته دی که څه وجه ده؟ چې کوم MNA او MP راغلی دی نو هغه زموږ د رنګ د خلکو چې کوم فیصله کړي په هغې باندې MNA هم راغلی دی MP هم راغلی دی خو بیا هغسې چې دی موږ عثمان خیل قوم یو موږ ته چا هغه نظر نه دی کړی که هغه MNA صاحب دی او که MP صاحب دی نو ووټ رانه په وعدو والي او بیا د سره زمونږ ډول د سره تش رنګ زمونږ نه چوتی او نه زمونږ سره څه رابطه کوي. هغوی که لاړ شو هلته به داسې یو ماشوم موږ له راوباسي چې هغه زمونږ د سلام کلام قابل نه یو او د سر راسه میلاویږي نه له خبرې او کار کول خو جدا خبره ده. ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو. شکریه مننه. دا PK21 حلقه ده او په دې کې تقریبا دا دویم ټینور چې کوم دی نو دا د پاکستان تحریک انصاف روان دی. د دې چې کوم MPA د انجینیر اجمل خان د هغې تعلق هم چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف یعنی د حکومتي ګوند سره دی خو بیا هم د دې خلکو مسلې ولې حل نه شوي په دغه هکله باندې را سره د VC باسا ډیرګو چې کوم چیرمن دی مراد ساجد عوامي نماینده دی او د عوامو په رای باندې راغلی دی منتخب شوی دی. دی نه د دې حلقې د دې علاقې د مسایلو حوالې سره پوښتنې کوو چې دلته کوم بنیادي مسایل دي او د هغې د حل دپاره د اوسه پورې څه کوټلي ګامونه پورته شوي دي نه دي شوي که نه دي شوي نو وجوهات یې څه دي؟ ډېر زیاته مننه مراد ساجد چې موږ له مو وخت راکړو رالو ارنګ مو وکتو که دا مین روډ ګورو ډېر زیات خراب دی. دلته د هیلت صحت مطلب هغه شان سهولیات مراکز نشته دی. د تعلیم هغه که وګورو نو هغه شان د سکولز یا دلته زموږ هم چې دی باندې د برځان یو کالج هم پکار دی. اوسه پورې د ارنګ چې کوم مسایل دي چونکې مخکې به خلکو دا وی چې زموږ حلقې نه MPA MNA نه راځي اوس خو دا ګیله هم ختمه شوې ده خو د ارنګ مسایل ولې نه حل کېږي؟ د ټولو نه مخکې خو میا صاحب ستاسو د شمال ریډیو د ټیم یو جهان مننه کومه چې هغوی ارنګ ته راله او زمونږ دا څومره مسلې چې کوم دي
نن سبا د میډیا دور دی او زمونږ د مسلې چې کوم دی اعلی چارواکو ته مهیته کوي. ستاسو ډیره مهرباني، ډیره مننه. تاسو چې زمونږ د ارنګ د مسلو حوالې سره خبرې وکړې او زمونږ بنیادی چیز چې کوم دی هغه روډ دی او یو ځکه چې روډ جوړ نه هلته کې به هر یو د ژوند سہولیات چې کوم دی هلته به میسري. زمونږ د مین روډ جی که تاسو وګورئ زمونږ 2018 کې جنرال الیکشن وشو او بیا زمونږ مرجر وشو په صوبه کې. په 2019 کې یو کال وروسته چې کوم دی زمونږ صوبایي الیکشن وشو او صوبایي الیکشن نه وروسته بیا زمونږ میشن او ویژن زمونږ د پاکستان تحریک انصاف د دې ځکه د ورکړ داو چې مونږ به زیات فوکس چې کوم دی هغه به مونږ اجتماعي کارونو باندې کوو. زمونږ اجتماعي کارونه چې وشي نو انشاءالله دا انفرادي کارونه چې کوم دی دا خود به خود کیږي. نو مونږ کوشش دا بار بار به خپل منې ته بم کېناستو. هغه وخت کې انورزیب خان زمونږ منسټر مو زمونږ نماینده هغه ته بم کېناستو چې زمونږ بنیادی چیز چې کوم دی زمونږ د ارنګ روډ دی او د دې لپاره زمونږ د سټرګل روانو. بیا که تاسو وګورئ 2021 کې چې کله بجټ پیش کېده نو د ارنګ روډ چې کوم دی هغه په بجټ بوک کې په ډیپای کې شامل نه و. نو مونږ د دې ځکه ورکر راټول شو او مونږه متفقه چې کوم دی دا فیصله وکړه چې مونږ د خپل نمائندګانو نه سوشل بایکاټ کوو او مونږ دې حد ته ورسېدو چې زمونږ د پی ټی آی د دې ځکه ورکر او دا صرف حق تحریک انصاف ورکر ته حاصل دی چې هغه د خپل نماینده هلاب چې کوم دی په سوشل میډیا باندې داغو و د مخونو باندې ضربونه راخکل. هغه تاسو کتلی مو هغه ډیر غټ ټرند روانو. د هغې باوجود چې کوم دی انورزیب خان او ګلداد خان عزیز صاحب راله دلته کې د ورکر سره کېناسته او ویل چې موږ هر قسم کوشش کوو لګیا یي. د دې ځینې هغې لاړه او موږ ته یوه هفته ټایم راکړو. د هغې نه وروسته چې کوم دی هغه بجټ بوک چې کوم دی هغه د ټولې صوبې دپاره جوړېږي او هغه ریوایز شو او زمونږ د ارنګ تاسو که وګورئ د الیزون والا د ظلمه پورې دا تقریبا ټوټل 28 کیلومتر روډ دی. په دې کې زمونږ 14 کیلومتر روډ چې کوم دی جی هغه ټیم کې منظور شو. هغه 14 کیلومتر چې څنګه روډ منظور شو په دې کې 3 میاشتې نه وتی په دې ملک باندې چې کوم دی په ټوله دنیا کې د کرونا د عالمي وبا رااله او زمونږ دا سوالګری ملک ته که زه وایم امریکا سوپر پاور دا هغه چې کوم دی سوال ته کېنولې وه نو موږ هغه سوالګری ملک ته دا د دې هغه دومره معیشت باندې اثر وګرځېده. دلته کې په هر یو ډیولپمنټل سیکټر کې هغه اثرات رااله خو زمونږ چې کوم دی هغه سکیم لږ ډیلی شو. بیا د هغې نه وروسته زمونږ په دې ملک کې ریجیم چینج اپریشن وشو. زمونږ دلته کې چې څومره میګا پراجیکټ دي دا د ای پی پروګرامو کوم چې جناب عمران خان صاحب د هغو ویژن و چې یاره مرج ډسټرکټ چې کوم دي دا به موږ د دې ډاون ډسټرکټ په مقابله کې راوچتو او په هغه لیول باندې هغو ای پی پروګرام راوړو. ای پی پروګرام صرف زمونږ د مرج ډسټرکټ دپاره و او دغه سکیمونو کې زمونږ دا مین روډ هم شامل و. هغه چې کله هغه ریجیم چینج اپریشن وشو نو زمونږ هغه پنډونو باندې اثرات پرېوتل. هغه پنډ به راته د وفاق نه او صوبې بدلته کې چې کم دی استعمالو هغه پنډ باندې اثر پرېوت او بیا چې کم دی زمونږ 2 کاله مخکې هلته کې فیډرل کې حکومت ختم شو او بیا تقریبا یو نیم کال مخکې زمونږ پراوینشل چې کوم ګورنمنټ هغه ختم شو. نو زمونږ دلته کې چې څومره ډیولپمنټل کارونه هغه په ځي باندې ودرېدل. بیا د هغې نه وروسته دلته کې که تاسو وګورئ نګران حکومت رالی او نګران حکومت دلته کې په دې صوبه کې 17-18 میاشتې تېرې کړې. زمونږ ټول ډیولپمنټ چې څومره کارونه هغه ودرېدلي. بیا د هغې نه وروسته الیکشن کېده چې الیکشن کېده نو موږ کوم نماینده چې کوم ته چې ټیکټ میلاو شوی اوس چې زمونږ کرنټلی ایم پی دی جناب اجمل خان هغه چې کله ارنګ ته رالی دلته کې د ورکر تسلیموم نه خو موږ ورسره چې کېناستو نو موږ ورسره په یو څو شرایطو باندې ناستو چې زمونږ کم انګوینګ سکیمونه دي دا سرته رسول دي. زمونږ که اوس که مین روډ دی 14 کیلومتر باقي دی نو دا هم منظورول دي. بیا زمونږ د پوجیګرام ټو پوجیګرام کم روډ چې روان دی دا زمونږ د ټول باجوړ لپاره او زمونږ د ارنګ دپاره ډېره د پیدې روډ دی ځکه چې زمونږ ښار ته د هغه سایډ نه څوک راځي نو د سوات موټروې ته دیو ته به دا ایکسس ډېر زیات اسان شي. نو موږ دغه سکیم په نظر کې زمونږ نارنج ټو غرګو دلته کې یو بل روډ روان دی زمونږ دا په نظر کې زمونږ دلته کې نږدې آر ایچ سی توحید آباد چې کوم هسپتال دی مونږ چې دا کټګري ډي ته اپګریډ شي. زمونږ دلته کې جی 3-4 کاله مخکې چې کوم 2 های سیکنډري نه منظور شوي یو ګرلز و یو بوایز و مونږ چې یاره په دې باندې کار شروع شو عملي کار به شروع شي. د دې روډ باره کې راته ووایئ چې دا روډ د اوسه پورې د ځنډ ښکار ولې دی په دې باندې به کار کله شروع کېږي. تاسو مطلب د خپل چې تاسو کوم نمایندګان دي صوبایي هغوی سره ستاسو څه خبرې اترې کمیونیکیټ شوي دي خبرې اترې شوي دي هغوی څه وایي دې حوالې سره؟ دې کې جی تقریبا د نن نه 3 میاشتې مخکې زمونږ د مین روډ باندې چې کله روډۍ خوره شوه دا
14 کیلومتر منظور شوی جی د ظلم نواله د غازی بابا پورې 14 کیلومتر منظور شوی دی خو دا 2 کنټراکټر ته واره شوی 7 یو کې کنټراکټر ته دی او 7 بل ته دی خو مونږ دا کوشش مونږ چې دا یو کنټراکټر کار شروع کی نو چې دا کله د 2 کیلومتر تارکول وکي بلیک ټاپ نو زمونږ د خلکو دا مشکل به وکي آسان شي نو بیا به مونږ دی ډپارټمنټ وایو چې تاسو د دویم کنټراکټر باندې زور راوړئ چې دا هم کار شروع کی ځکه چې تاسو اوس د 14 کیلومتر بلیک ټاپینګ خراب کړي نو زمون خلکو ته مشکلات ډیر زیات سیوا شي نو موږ دا کوشش نو بیا په دې کې تقریبا د نن 3 میاشتې مخکې ما دا ټول سیاسي پارټو خلک راټول کړ الان کې موږ خپل نماینده سکه ناستو خو زمونږ نمایندگانو د هغه کې به هغه دومره ګټس نو یا به هغه دومره منډه دلچسپي پکې نه و نو موږ د دې طرف ته لاړو چې موږ د خپل نماینده خلاف نورو پارټو دلته کې چې لوکل کم خلک دي مشران دي هغه د ځان سره انګیج وساتل او موږ یو اتفاقا دلته کې خبره وکړه چې موږ به پولیو نه بایکاټ کوو نو بیا د ډیسټریکټ اډمنسټریشن د طرف نه چې کوم دی په ما پسې بذات خود ما ته چې دا ټولې مسلې تا جوړې کړې دي او د 3 MPO اډر په ما پسې وو ته نوټس مو شي موږ لاړو چې دا قومي مسله ده موږ د دې روډ په وجه باندې زمونږ ډیر خلک چې کم دي د دې کې بیماران په لاره کې دا غي ډیت کیږي نو په هغه کې بیا تقریبا 3.5 کیلومتر باندې تارکول وشو خو د اصل مسله د پند کمی و اوس زمونږ مین روډ ته تقریبا د 3.5 کروڑ 80 لک روپو پورې پند ریلیز شوی ان شاء الله په دې روانه میاشت کې به د 3.5 کیلومتر چې کم روډي شوی د بده باندې به تارکول وشي به زمونږ کوشش دی چې د 2 کیلومتر کم د بل کنټراکټر سره چې بده باندې موږ زور راوړو په دې باندې کار شروع کړو ډیره مهرباني تاسو یو ځل بیا تاسو د ټول ټیم ډیره مهرباني جی د شمال رادیو ډیرو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو د دغه زی د ځای خلکو ځای وګړو د ډرایور حضرات خبرې اترې واورېدې چې دغه روډ د وجې نه د روډ د خرابتیا د وجې نه د څومره مشکلات دي دوی په خپلو خبرو کې دا هم وی چې مطلب دلته د صحت داسې لوی مرکز نشته دی چېرته مونږ ته داسې ایمرجنسي پیښه شي نو چې بیا مونږ هغه مریض یا د ښار روغتون ته رسوو یا د تیمرګرې روغتون ته رسوو نو هغوی په لاره کې ایکسپایر شوي وي او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی وي که موږ وګورو نړۍ کې نور خلک چې کوم دی هغوی د ژوند په چې کوم سهولیات دي په هغې پسې ګرځي روان دي خو زموږ خلک اوس هم د ژوند چې کوم بنیادي ضروریات دي هغه غواړي خو بیا هم هغوی ته دغه نه میلاویږي دا د نن ورځې خپرونه چې پای ته ورسېده بل پروګرام پورې خپل قربان میاں قاسم احمد ته اجازت ورکوي د الله په امان